بازار کې فرض ده څنګه چې د امن ناره په منډای څنګه چې د امن ناره په چوک چوک فرض ده داسې د شاعر په حیث په مشاعره کې هم فرض ده زه وایم دا روایات دي ډاکټر صاحب اوس ته خلک روایات جوړ کړي راځئ ټول به د امن ناره لګو زه به درته وایم چې مونږ په خپله خاوره کې تاسو وایئ چې امن غواړو امن غواړو ډاکټر صاحب اجازه دی که نه مونږ په خپله خاوره کې امن غواړو امن غواړو مونږ په خپله خاوره کې امن غواړو امن غواړو مونږ په خپله خاوره کې امن غواړو امن غواړو مونږ په خپلو غرونو کې مونږ په خپلو غرونو کې مونږ په سړکونو کې مونږ په سړکونو کې مونږ په سکولونو کې ډیره زیاته مننه راځئ د امن مبارز د پښتنو مبارز ډاکټر صاحب اورو ډیره مننه شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخښونکی او مهربانه بادشاه دی زه ګوره که دا ټول یو بل ته غلی غلی وي نو غلی ای رورې د کوربه په شان ټول قربانه یو ټول یو ورونه یو ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب خبره وکړه همدغه حقیقت دی ګورئ مونږ ټول پښتانه د چړې په څوکه روان یو په جای روان یو سنجیدګي چې څومره فرض شوې ده نو دومره له منځه روانه ده دا زما د سکه ورور او د کوربه په حیث باندې د پروفیسر صاحب د ګیلې جواب نشم کولی خو هغه بیخي سل په سله په خپله خبره کې حق په جانب دی زه د یو دوو شعرونو نه شروع کوم او زه د داسې ملګرو په منځ کې ولاړ یم ویډیوګانې که څوک کوی خو دلته مه ودرېږئ خدای په خاطر دلته مه ودرېږئ او تر شاهد وروره ټول درانه ملګري زمونږ باقر وروره زلمه مجيب زلمیرو ټول ډیر نازولي دي زمون خوشبختی ده چې نن میلاو شو وامورېده دغه تکړه شاعران دي او زه کله کله چې ته شعرګوټی لیکم زه غواړم دا چې زه فقط دوه خبرې وکړم خو د خپل استاد محترم له دوو شعرونو نه شروع کوم هلکانو وهلکانو خاموشي خاموشي شاعره د باد غوندې په هر منظر تېرېږم او خاندم د باد غوندې په هر منظر تېرېږم او خاندم زه شوې تجربه یم بیا کېږم او خاندم د باد غوندې په هر منظر تېرېږم او خاندم زه شوې تجربه یم بیا کېږم او خاندم د کوم کوم کیفیت به درته وایم جانانه د کوم کوم کیفیت به درته وایم جانانه د کوم کوم کیفیت راتېرېږم او خاندم زه د خپل استاد محترم سید شاه سعود صاحب دغه دوه شعرونه تاسو ټولو ته ډالۍ کوم دا شعر د هغه دی خو په دې کې دا چل د موبایل دی دا د سید شاه سعود صاحب شعرونه دي تاسو ټولو ته ډالۍ کوم سر جي د ماتو زړونو بد دعا شوه د ماتو زړونو بد دعا شوه ورپسې جانان چې درنه تللی دی بلا شوه ورپسې او تا هسې د شوخۍ ورته ویلي وو چې ځم تا هسې د شوخۍ ورته ویلي وو چې ځم سړی لیونی شوی دی اوس راشه ورپسې او
د ګیلمن ورور شهید په دې غم باندې مې ډېرو ملګرو ته دا شاه سعود صاحب له دې غزل نه دا شعر لیکلی و چې دردونه قرارېږي لږ د مالګې په اوبو دردونه قرارېږي لږ د مالګې په اوبو او چې څوک درته یادېږي په ژړا شوه دردونه قرارېږي لږ د مالګې په اوبو چې څوک درته یادېږي په ژړا شه ورپسې او هر څه ورپسې پرېږده چې دعوه کوې د عشق هر څه ورپسې پرېږده چې دعوه کوې د عشق کشکول ورپسې پورته کړه ګدا شه ورپسې او زړګیه بې سببه دې څوک نه مني زړګیه بې سببه دې څوک نه مني وجود دنیا درپسې شوې ده دنیا شه ورپسې او آخري شعر دی دا مه ګوره چې قیس دی که منصور دی که سعود چې هر څوک په دعا وي په دعا شه ورپسې زه به خپل نظم له راځم دا نظم ما ویلی دی نوې شعرونه او نوې قصې را سره نشته دی یو غزل دی خو زه د ټولو ملګرو په اجازه باندې یو خبره کوم د شعر نه به دا خبره زه په اسانه وکړم ښه شاعر نه یم د پښتنو د بونیر د سوات د دیر د چترال تر بولانه تر خیبر او تر کراچۍ زما دا جولې غوړومه ای د خدای په خاطر باندې تاسې دلته چې کوم زموږ نه پیدا کشران بچوړي یعنی یو مثال یې داسې درکومه چې شاهد وروره پروفیسر صاحب موجب زلمی رور او تر افسر مشر رور سراج الدین لارا طاهر بنیری صاحب ټول چې ناست وي مشران تاسې چې کله خپل د دوه درې کالو ماشوم بچوړی د دې روډ په څنګ څنګ د ځان سره د ګوتې نه نیولی د تاسو د ټولو نه غټ کوشش صحیح چې دا ماشوم دا ګوته پرې نه دی او روډ ته نشي او ټرک او ګاډی راله ونه داسې کوو که نه کوو زمونږ په ژوند کې زمونږ د خپل ذات نه د دې ذات د چوکاټ نه راوتلې کیسه ده صفا سوچه کیسه ده پروفیسر صاحب وایي جلسه دې جوړه شوې ده جلسه ترې نه جوړوو دا امن مشاعره او د امن د دریو ټکو الف میم نون د لاندې نن پښتانه ټول په ټوله بې امنه دي هلکانو زما مشرانو او ادب پاله ملګرو ورونو یو قول کوو نن یو لوز کوو او خامخا یې کوو زه اعلان کوم نه پکې برګه جنډه منمه نه پکې شنه منمه نه پکې سره منمه نه پکې بله منمه دې ټیم کې د کلمې په شان فرض شوې ده چې یو رونه شي او زموږ دا ځای ستلی شه چې د خدای په خاطر او قسمونه پې وکړو چې څرنګه شرطونه یې هغه تاسې ته ږدو سوال دا کوو چې تاسو په منځ کې نور د هېڅ شي کمی نشته نه بېګا څوک نه هروده شوي نه سبا څوک نه هروده کېدی شي البته پرون د وطن بچوړي مړه دي نن مړه دي او سبا مړه کېږي نو فرض شوې کیسه دا ده په دې ټایم کې چې د خدای تعالی په خاطر د رسول علیه السلام په خاطر د پښتون قام په خاطر د خپل موجوده نسل په خاطر او د راروان نسل په خاطر تربګنۍ پرېږدئ نفرتونه پرېږدئ خانۍ پرېږدئ او دا نمه نمایش پرېږدئ او په هر صورت کې د دې لاسونو پکولو والله بالله کې حقیقت راکړي او په دې سټیج کې په جړا شو بیا به د خلک نورې معنی وکاږي چوټ لیونی شوي چوټ لیونی شوي یو راته یو د خپل بچي د خپل ذات د خپل سر
لدينا من الله خلاص وسړي د قام خبره ډیره خراب طرف روانه ده او له څو ورځو نه ګورم چې څومره سنجیدګي پرست شوې ده دومره قام بدتمیزۍ ته تللی دومره قام د نابالغۍ د جذباتو سره مخ او زه خفه په دې یم دا که څوک هم دی څوک هم چې د پښتون وطن په چوکاټ باندې هغه خپل اعلان تکرارومه دوباره یې کومه په خپل کلي کور او په خپله کډه کې په خاندان کې مې کړی دې قام ته نن بیا کوم دلته جنګ پسې دی او ما مه شمېره درګډ یم او زه ستا نه ښه یم او ته څوک یې او پلانې دا چل روان دی او که نه دی روان زه اعلان کوم خپل قام دا چې داس شي د بایي کلي ولس د سوات د مشر کور میلمانه رونه او د ټول وطن پښتون دا غږ چې چېرته رسي اعلان کوم په سوچ سمجھ کومه ټول قام زمانه نر دی ټول قام محترم دی ټول قام قدردان دی او زه په ذاتي طور دا اعلان کوم ټول قام ته دلی دا جنګ په غیرت او په نرتوب دی دلته نو موږ دا اعلان څه په ټوکه نه کوو چې زه خپل قام ته د ده د توب اعلان کوم او دا صرف پښتون چوکاټ ته کوم د پښتون چوکاټ نه بهر یوه راته هېڅ نه منو زه راځم د دې وطن د ستونزو کیسه که شروع شوه په هغې باندې بنده شپې رونولی شي شپې خو دلته کیسه فقط د یو ټکي نه ورانه ده هغې ته موږ وایو انصاف څه انصاف دا انصاف که په دې کور کې افسر سکرور د خپلو دریو بچو په منځ کې نه کوو دا کور نه چلي دا انصاف که په دې بایي کلي کې نه کېده بایي کلی نه چلي دا انصاف که په وطن کې او په ملک پاکستان صاحب کې نه کېده دا ملک نه چلېږي موږ ته ووایه ملک ښکلی روان دی لاس اوچت کړئ که څوک و چې خراب روان دی لاس اوچت کړئ بس خبره خلاصه په دغه انصاف باندې خبره کوو دلته د انصاف دفتر څه شی دی عدالت نه دی لالا دا هغه عدالت دی چې د توتي ښځه یې په نکاح باندې کمر باټاله ورکړې دا کیسه اوږده ده خو دا هغه د عدالت دی شاعره چې د توتي ښځه سکه ښځه د کمر باټاله په نکاح ورکړې ده او د دغه انصاف په اړه باندې زه خپل زوړ نظم وایم د جذباتو د خبرو د خلاصي خبره نه ده خو وخت لنډ دی او دغه انصاف صاحب ته او پاکستان صاحب ته او چیف جسټس قاضي فایز عیسی صاحب ته دا خبره رسوو او خدای دې کړي چې ورته ورسي د پلاني په خبره باندې سوموټو ده او قصه ده او ټول پښتانه هغې ځای ته په ننداره دي او قاضي صاحب ته د پښتنو پوټي وجودونه په نظر نه راځي نو ستاسې په اجازه قاضي صاحب ته خبر یې د انصاف په نوم څه کېږي په تله د انصاف باندې درانه کاڼي سپکېږي او په دې بېرحمه ملک کې فقط دوه طبقې اوسېږي یوه طبقه نهره ده او بله نه مړېږي په دې ځان پوه کوئ خاموشي داخله زه غواړم دا چې په دې شي جوهر نه دی فلسفه نه ده خو چې پوه شئ قاضي صاحب ته خبر یې د انصاف په نوم څه کېږي په تله د انصاف باندې درانه کاڼي سپکېږي او په دې بېرحمه خاوره فقط دوه طبقې اوسېږي یوه طبقه نهره ده او بله نه مړېږي قاضي صاحب هر سړی دلته په خپل عدالت دی معیار د ښه او بد دلته خاني دی او غربت دی قاضي صاحب هر سړی دلته په خپل عدالت دی معیار د ښه او بد دلته خاني دی او غربت دی د سپین په متضاد دلته د تور رنګ وکالت دی او قاتل خنجر په لاس بري او مړی
قاتل خنجر پلاس بری او مړې ملامت ته قاضي سے پر اختیار ویلو دلته پابندی دا بشمیر خدایان دي د بندیانو بندگی دا او فقط خبره دا چې د غلام غلامی دا اته معجوبه ده چې زمونږ زندگی دا اته معجوبه ده چې زمونږ زندگی دا قاضي صاحب دغه خار چې د اسلام په نوم آباد دی قاضي صاحب دغه خار چې د اسلام په نوم آباد دی قاتل حکمران دی او مقتول پکې برباد دی د هر سوال او جواب نه د آئین چې آزاد دی خپسه د وطن چې په نوم اسلام آباد دی خپسه د وطن چې په نوم اسلام آباد دی او قاضي صاحب ته د خپل منصب او ځان خبر نه کنا د زور په وړاندې د ایمان خبر نه د سمې نه خبر یې خو د ورانه خبر نه قاضي صاحب تل سره د تاوان خبر نه او قاضي صاحب څوک سپین باز کړي قاضي صاحب څوک سپین باز کړي او سزا ورکوي چاله انصاف دلته جولا دی او قانون د جولا جاله قاضي صاحب څوک سپین باز کړي او سزا ورکوي چاله انصاف دلته جولا دی او قانون د جولا جاله کورونه دي که کلی که ملکونه دي کماله د کفر سره درومي خو بې عدله نه کماله دعا با مفتی صاحب کوي بس زما اخري لفظ لاره امين کوي یا رب کریم او کله چې سړی کمزورې شي د کمزورۍ انتها یا خیر او یا دوا کمزوري او بے خود کمزوري شوی کریم بادشاہ د خپل حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په صدقه پښتون قام له بختور ورځ ورکړي ما علیه